ځکه چې یو خالي ځای یو کنډه مې پرېښود یو غټ خالي ځای پرېښود هغه ځای پوره کول او د هغه په شان دعوت کول او هغه شان محنت کول دا ذمواري د هغه په ملګرو په وروڼو باندې په علماو باندې ښه ډېره شوه ځکه چې یو ملګری د دې قافلې یو ملګری زموږ نه کم شو خفه به دي یو چې د قافلې ملګری رانه لاړ او داسې ملګری لاړ چې سم ملګری لاړ لکه کله چې خالد بن الولید رضی الله عنه وفات شو نو مدینه کې بعضو زنانو جړاګانې کولې د غم د لاسه ټول امت جړل ځکه چې خالد رضی الله عنه د امت ته معلوم بعضو سیرتونو کې راځي وي په جیلونو کې د کافرانو سره چې کوم قیدیان و هغوی په جیلونو کې جړل یتیمانانو جړل کونډو جړل وي زموږ تپوس به څوک کوي هغه داسې سړی نو مدینه کې جړاګانې کېدې نو چا اعلان وکړو چې جړاګانې بالکل بندې دي او امیر المؤمنین په دې خفه کېږي او هغه عمر بن خطاب رضی الله عنه یادو او هغه په دې خفه کېږي او نو هغه اعلان وکړو وی دعهن یبکین علی ابي سلیمان پرېږده چې ابو سلیمان پسې وژاړي چې ابو سلیمان پسې نه جاړي نو به چا پسې به جاړي چې په خالد بن الولید پسې سړی ونه جاړي نو به چا پسې به جاړي پرېږده چې ابو سلیمان پسې راښځې وژاړي نو شیخ سردار ولی رحمه الله بجان سړی چې دنیا نه ځي په هغه پسې به څوک نه جاړي او په هغه پسې به څوک نه خفه هو موږ به هغه څه وایو چې په څه باندې الله راضي کېږي او دا وایو الله اکبر په دې آیت سره زړه ته ټکور او سکون میلاویږي او یاد یې کوي او بار بار یې وایي قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون الله وی اے پیغمبر اوه دې خلکو ته اوه دې کافرانو ته دې منافقانو ته چې موږ ته نه رارسي مګر هغه څه چې الله زموږ دپاره لیکلي دي قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا دا الله لیکلي دا مرګ د شیخ رحمه الله په دې طریقې سره دا سخته دا امتحان دا مصیبت دا هر څه الله لیکلي او زموږ ایمان دی په تقدیر باندې او موږ راضي وو په تقدیر باندې الله دې زموږ نه راضي شي موږ پې بلکل راضي شي هر چې دغه غم د بیلتون دی دا خو عامه خبره ورته او بیا د عالم بیلتون دا بیا دغه عامې خبرې نه بیا لږه اوچته ده نو دغه خفګان زموږ زړونو کې دی چې شیخ رحمه الله رانه جدا شو نور الحمدلله د هغه بیانونه واورئ د هغه خبرې د اول نه هغه په خپله دا ویلي په نیکانو خلکو باندې سختې راځي او دا راځي او دغه به راځي او داسې دا هغه په خپلو بیانونو کې ویلي دې ته تیار و چې دې سخته هر ټیم راتلی شي بلکې دا قافله نه ده د علماو د حق پرستو علماو په دې قافله کې چې څوک کوم دي هغه ټول دې ته تیار دي ټول دې ته تیار دي چې هېڅ پته نه لګي هر څه کېدی شي او بیا په داسې ملکونو کې لکه افغانستان پاکستان او دغه د خواوشا د ملکونو هلته خو امن او امان نشته هلته هېڅ امن او امان نشته هلته یو سړی غریب بس دغه وکړي خو بس دغه الله باندې توکل کړی او خپل ظاهري اسباب یې دغه کړي نو راته پته کېدی شي هر ټیم کې په ما څوک ګزار وکړي او د دې مبارک ځینه زه د افغانستان چې کوم مشران دي نو هغوی ته هم دا ویم چې کوشش وکړئ د دغه ظالمانو د لټولو هغوی له سزا ورکړي دا ستاسو ذمواري ده دا په تاسو باندې د دې مسلمانانو حق دی دا په تاسو باندې د شیخ رحمه الله حق دی چې دغه مجرمان را پیدا کوي د خلکو په مخ کې ولې سزا ورکړي چې د نن نه بعد بیا څوک دې ظلم ونه کړي بیا له داسې علماو سره نو الله سبحانه وتعالی دې زموږ د ټولو حق پرستو علماو حفاظت وکړي چې په هر ځای کې دي که هغه عرب دي او که هغه عجم دي او الله سبحانه وتعالی دې په شیخ سردار ولی رحمه الله باندې خپل خاص رحم وکړي او الله سبحانه وتعالی د هغه قبر د جنت باغچه وګرځوي او الله سبحانه وتعالی دې د هغه بچو ته د هغه کور والا ته د هغه شاګردانو ته د هغه خپلوانو ته د هغه انډیوالانو یارانو دوستانو ته دې الله صبر جمیل ورکړي او الله سبحانه وتعالی د هغه شهید وګرځوي الله یې د هغه د
دا مرګ دا دی الله په شهادت قبول کی او دا هغه نه چې څه کوتاهیانې او کمي شوي دي الله دې ورته هغې عفو وکړي او دا کم علم چې هغه خور کړی دی قرآن او حدیث خلکو ته بیان کړي دي الله دې د هغه دپاره صدقه جاریه وګرځوي او الله سبحانه وتعالی د آخرت هغه ښایسته اوچت نعمتونه هغه له ورکړي او الله سبحانه وتعالی دې د هغه کوم ځای چې خالي پاتې شوی دی د هغه ځای علماو له دې الله طاقت ورکړي چې د هغه دا ځای راونیسي او دغه کار وکړي کوم کار چې به هغه کو د قرآن او حدیث خدمت او الله سبحانه وتعالی سره زمونږ ملاقات په جنت الفردوس کې وکړي او څومره علما چې د امت مړه دي الله دې په ټولو باندې خپل خاص رحم وکړي کوم چې ژوندي دي الله دې د هغوی حفاظت وکړي او الله دې هغوی له د حق د ویلو توفیق ورکړي هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.